چیټ جی پی ټي په مخکې تاسو استفاده کړي او استفاده کوي وای هغه بیل قصه یو اوس چیټ جی پی ټي ایلس یو براوزر خپل لانچ کو خپل براوزر یې راوېستو دا براوزر ډیر خلک وای چې ګوګل به حتی د منځه ویسي او همداسې پریډکشن کیږي چې ګوګل به د منځه وړي دا ځکه چې دا د براوزر په شکل باندې اوس کار کوي زه تاسو ته په همدې ویډیو کې درخم او د کې هغه کلیدي پوینټس تاسو ته درخم چې کوم مهمه فنکشنالټي هغه دې پکې ریلیز کړي دي او هغه په ګوګل کې شتون نه لري په دې باندې زیات د ټیکنالوژي خلک چې دي ټول خبرې کوي او ټول وایي چې دا به ګوګل براوزر د منځه وړي ګوګل اوس هم د منځه تقریبا وړی دی په دې کې ډېر ښه فیچرز هغه دې اډ کړي دي او ښه زیات فیچرز یې راوستي دي دې ته ویل کېږي د چیټ جی پی ټي براوزر دا براوزر په شکل باندې کار کوي او دې کې ښه فنکشنالټیز دي زه به هغه فنکشنالټي ټولې تاسو ته سټپ په سټپ باندې خیم او تاسو باندې به ګورم او تاسو به درخم چې کومې مهمه دي او باید کم ایزه شي دې ته ویل کېږي چیټ جی پی ټي اټلس دا د چیټ جی پی ټي 3 کالو بعد لانچ کولو چې خپل براوزر لانچ کو نو راځي موږ تاسو همدا ټول ګورو د کې اي آی ایجنټ موډ هم اضافه کړی دی تاسو به اي آی ایجنټ موډ خپل کار کوي هر څه به زه تاسو ته درخم تاسو به خپل وینئ چې اي آی ایجنټ موډ د کې څنګه کار کوي سمری څنګه کار کوي پروډکټ ریسرچ څنګه کار کوي هر څه به زه تاسو ته دروخم تاسو به خپل سترګو وینئ چې څومره پاورفل ټول دی دا نو راځي موږ تاسو خپل کمپیوټر سکرین ته ځو په کمپیوټر په سکرین کې به زه تاسو ته درخم نو اوس موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې او دا زموږ تاسو د کمپیوټر سکرین دی دا موږ تاسو سره اټلس خلاص دی الریډي ما خپل په کمپیوټر کې انسټال کړی دی د خاطر ما سره خلاص دی او دا به زه تاسو ته ګوګل کروم کې کوم څه تاسو سرچ کړئ او څنګه ځان د خاطر ډاونلوډ کړئ د دې لینک زه خپل د ویډیو ډسکرپشن کې پریدم تاسو کولای شئ چې د اغیز نه اکسس ولرئ په اسانه ډول باندې تاسو پیدا شي د دې خاطر به زه ډسکرپشن کې پریدم چې تاسو ته اسانتیا وي نو موږ تاسو دلته راځو او د کې به اول ورشو ګوګل کروم خلاص کو ګوګل کروم هم خلاص کو نو ګوګل کروم کې به زه ولیکم چیټ جی پی ټي اټلس می چې ولیکو چیټ جی پی ټي نو دا موږ تاسو ته وینډوز خطر نشته لري ګورې دلته وینډوز د نشته لري فلحال چې کله زه دا ویډیو ریکارډ کوم په دې وخت کې صرف میک او اس د خطر ریلیز شوی دی خو کار کوي ور باندې وینډوز د خطر ریلیز کوي ولې چې ما په وینډوز باندې پریکټس وکړو پیدا مې نه کو وینډوز باندې نه د ریلیز کړي ولې ما غي باندې ریسرچ وکړو هیڅ وینډوز باندې شتون نه درلودو وینډوز باندې فلحال کار روان دی مخکې چې موږ تاسو ویډیو کې لاړو زه دا خیمه تاسو به وینئ چې لاو سپور نه د ریلیز شوی نو موږ تاسو راځو د میک او اس باندې کلیک کوو چې کلیک هم کو دا موږ تاسو چیټ جی پی ټي خپل آفیشل ویب سټ دی د آفیشل ویب سټ نه موږ تاسو ځان د خاطر ډاونلوډو دی باندې به کلیک کو ډیر اسانه سټپ دی څوک چې میک او اس استفاده کوي هغه د خاطر صرف ډریګ اینڈ ډراپ ته په درې سټپو کې دا انسټال کیږي اولنی سټپ کې څنګه کیږي دا ټول ساده ده او په وینډوز کې چې کله لانچ شو تاسو کولای شئ چې سټپس نیکست انسټال او فینیش دا سي مخه ته زی په وینډوز کې زی به هغه انسټالیشن تاسو دا غي ریکارډ کوم تاسو زه د خمه چې هغه تاسو کوم څه کولای شئ دلته به موږ تاسو راشو د ډاونلوډ فور میک او اس دا د میک او اس څخه خاطر ډاونلوډ کیږي او دلته به موږ تاسو سره ډاونلوډ شي خو ما تاسو مخکې ویلې چې دا ما الریډي انسټال کړی دی او ډاونلوډ کړی مې دی ما سره زما په کمپیوټر کې شتون لري انسټال دی نو زه تاسو ته نور باقیمانده دا بعضې څه دي دا تاسو وګورئ د باقیمانده سټپس لږ ایکسپلور کې خپله وګورئ چې کم فنکشنالټیز نور لري دا د چیټ جی پی ټي خپل آفیشل ویب سټ دی دې ځینه به ډاونلوډوئ خپل کمپیوټر کې به انسټالوئ موږ اوس راغلو اټلس ته اټلس خپل د کې مهمه فنکشن زه نن تاسو ته درخم چې باید هغه تاسو وکړئ اولنې مهمه فنکشن موږ تاسو څه کوو دلته موږ تاسو راځو او دې کې سیټینګ ته بلاړ شو سیټینګ باندې چې کله کلیک کو دا مونږ ته خلاصيږي زه خپل ډارک موډ هر وخت کې استفاده کوم لایټ موډ کې نه استفاده کوم لایټ موډ کې ماته خوند نه راکړي ډارک موډ کې ماته خوند راکړي ولې چې ما په سافټویر انډستری کې چې کله کار کوم او هغه کې ما ډارک موډ کې دا استفاده کوم نو ځکه زه اوس هم ډارک موډ کې دا استفاده کوم صحیح ده موږ تاسو به ډارک موډ ته څنګه اړو اول به موږ تاسو راشو دلته سیستم ده او لاندې ډارک موډ ده لایټ موډ د پاسه ده فلحال ټیک مارک ته هغه ده خو موږ تاسو ډارک موډ واخستو ډارک موډ نه بعد بیتا لایټ موډ ته دې باندې کلیک کړئ دا لایټ ایزی هیڅ سخت نه ده دا ډارک موډ ده او دې نه خپل په طبيعت باندې څوک بلو رنگ خوښي څوک یلو خوښي څوک پینک خوښي کوم رنگ چې خوښي
تاسو هغه رنګ دیزاین جوړولای شئ خپل براوزر ته هماغه رنګ شکل ورکولای شئ د چیټ جی پی ټي براوزر ته. البته دې ځکه چې موږ تاسو دا وکړو دا موږ تاسو تکمیل شو ډیټا کنټرول. دا ډیر مهم فنکشن دی. دا باید خپل په نظر کې ونیسئ او دې باندې باید ضروری کار وکړئ او دې باندې ایکسپلور زیات وکړئ ځان ور باندې پوي کړئ زیات. دلته موږ تاسو کم چې مهمه فنکشنالټیز دي هغه زه تاسو ته درخم. په الحال ما آف ساتلای د خاطر مې آف ساتلای زما پرسنل ډیټا چې کوم یو دا هغه هیڅ وخت نه شیر کیږي نه خودل کیږي. د دې خاطر دا موږ تاسو کوم څه آن آف کیږي دا ټاګو بٹن نه دا ټاګو بٹن چې تاسو کلیک کړئ دا اوس آن شو. اوس په الحال آن موډ کې ده. هر څوک کولای شي چې به دا ماډلز کپیډ ماډلز بالخصوص هغه خلکو د خطر باید دا آف کړي دا آن نه کړي. نو موږ تاسو دیزنه دا آف کو دیزنه با ټاګو بٹن وو دا آف شو مکه آف اوس ماول ما ساز خطر آن کو به تمه آف کو غري اوس به آف موډ کې ده. دا به آف موډ کې دایمي پرې ده ځکه چې مهمه ده. دا که تاسو بالخصوص سبسکرپشن لرئ زه سبسکرپشن لرم د دې خاطر زه آف موډ کې پرېدم. نو موږ تاسو دا مو شو دا وز دې نه کلوز کم. بل امازون کې موږ تاسو کوم څه پروډکټ پیدا کوو amazon.com ته بلار شو. دلته موږ تاسو یو پروډکټ خپل ځان د خاطر خریداري کوو یا خرڅلاو د خاطر پروډکټ پیدا کوو. هغه پروډکټ به موږ تاسو په امازون کې کوم څه پیدا کوو او هغه د چیټ جی پی ټي ایجنٹ موډ یا پروډکټ ریسرچ چې استفاده کوو په هغه باندې به دا پروډکټس موږ پیدا کوو. صحیح ده. نو زه څه کوم دلته راځم د ځکه باز د خپل د چیټ جی پی ټي په براوزر کې خلاصې دا په ګوګل کروم کې نه دی خلاص. دلته موږ تاسو اسک چیټ جی پی ټي د چیټ جی پی ټي نه پوښتنه وشي باید او هغه موږ تاسو ګورې دلته الریډي لاندې تاسو کولای شئ چې دوه نوي بل مای کارت از اضافه کړئ ورکه او ایجنٹ موډ ورکه اضافه کړئ. دا مهمه فنکشنز دي او فایند پروډکټ هم ورکشته دا د فایند پروډکټ تاسو کولای شئ چې ګورئ فایند پروډکټ هم موږ تاسو سره دلته شتون لري. دا فایند پروډکټ باندې موږ تاسو کولای شو چې یو پروډکټ پیدا کو یو لسل هر څومره پروډکټ چې پیدا کولای شي چې کم یو تاسو د طبيعت پروډکټ او تاسو خوښ وي هغه پروډکټ تاسو په دې باندې ځان د خاطر خریداري د خاطر غواړي پیدا کړئ هغه پروډکټس هم پیدا کولای شي. که تاسو غواړئ چې په خرڅ کوي د سیلر د خاطر هغه د خاطر استفاده کولای شي. دلته موږ تاسو راځو په دې باندې کلیک کوو. نو موږ تاسو به پروډکټ ریسرچ شروع کی او بهترینه پروډکټ چې کوم دی هغه به موږ تاسو راوکاږي دا غي سټیپس موږ تاسو ته دلته راوکاږي دا وګورئ موږ تاسو ته وکړه. زه اوس تاسو ته د بل ویب سټ د مخلاص کو د خپل د اپل کمپنۍ ویب سټ دی د ځکه زه تاسو ته دا ټول زه تاسو ته خلاصه باندې درخم چې تاسو ور باندې خد درسته پوه شئ. دلته موږ تاسو راځو چیټ جی پی ټي هغه ته اسک چیټ جی پی ټي ته راځو. د ځل کې د ویب سټ کې هو زیات معلومات دي تاسو صرف سمری پکاره ده خلاصم پکاره ده او مشخصه د پروډکټ په اړه کې معلومات پکار دي. تاسو باید سمری فنکشنالټي او پسې ووي او په دې باندې هغه معلومات راغونډ کړئ. سمری باندې کلیک کوم چې کله مې په دې کلیک کو نو موږ تاسو سره به وس خپل چیټ جی پی ټي دغه سمری راوکاږي خلاصه به راوکاږي هغه مهمه معلومات چې کوم دي هغه به موږ تاسو سره مخ تک دي. د دې کمپیوټر یا موږ تاسو ایرپاډ اخلو او بخای ماک بوک اخلو ټلیفون اخلو چې هر څه اخلو او په ټابلیټ اخلو چې څه اخلو دغه معلومات په کار دي هغه معلومات موږ تاسو ته په سره کوم باندې راوکاږي هغه معلومات موږ تاسو ته خلاصه باندې ولې چې د هغه په اړه کې زیات معلوماتي هغه معلومات ټول موږ تاسو نشو مطالعه کولای او وخت مرتضیات خلک نه لري. کم مشخصات چې لکه سوال سینچا ده او څومره جی بي حافظه ده د ټول خبرې راوکاږي چې مهمه پوینټس دي هغه تاسو مخه تک دي. دغه خاطر دا مهمه کار ده. دا ټول کارونه موږ تاسو وس صرف په چیټ جی پی ټي ای آی موډ باندې کولای شو. دلته موږ تاسو ریشو کلیک وکړو بل ټاب بخلاص کم دې ټاب کې بعد ز تاسو څه دلته به ای آی زبدل دا وګورم چې تاسو به دروخه ما آیا وینډوز خطر موجود دی په حال کنه څه وای راځي ورکلیکو ای آی انفو پی ډی اف دغه البته زه دا ول پی ډی اف پیدا کوم او پی ډی اف وګورو چې دا پی ډی اف فایل مهمه ده مخکې د دینه چې د دې وګورو وینډوز د خطر شته ده کني شته ده دا پی ډی اف فایل وینډوز د خطر ګورو فایل ګورو چې دا فایل پیدا کی مو تاسو
چې زه د دې سمری تاسو سره ایستلی شم که نه شم راایستلی د دې خلاصه راوکاږي که نه راوکاږي زه به یو غټ فایل پیدا کړم فایل پیدا نه کړو البته راځئ زه به وګورم دلته به دا د موږ تاسو سره د مایکروسافټ یو پیج پیدا یو ریسرچ پیپر دی د مایکروسافټ چې مکمل 440 پاڼې دی او دا 440 پاڼې به ماته سمرایز کوي چې څومره لاینز کې وي همغونه کې به سمرایز کوي او ماته به یې سمري راکوي زه دلته راځم دا ګورئ 440 پاڼې ده او دا یو ریسرچ پاڼه ده د مایکروسافټ د خوا نه شوې ده مایکروسافټ د ای آی د خاطره کړې ده او ای آی په باره کې مکمل معلومات دي تاسو کولی شئ چې دا هم مطالعه کوئ ویې ګورئ دا ډېر ښه معلومات دي دلته موږ تاسو سمري کوو سمري څنګه موږ تاسو لیکو give me a 3-line sentences summary of this research paper په 3 لاینو کې د دې مکمل معلومات ماته راکړه 440 پاڼه په 3 لاینو کې کمپرس کا ماته معلومات راکړه هغه مهمه معلومات چې دا پیپر د څه په اړه کې ده نو موږ تاسو چې اوس دا معلومات راوکاږي په 3 لاینو کې باید دا معلومات موږ تاسو سره راوکاږي په 3 لاینو کې بالکل راوېستو ډېر په تیزی باندې کار کوي ډېر ښه کار کوي ای آی ایجنټ موډ دا تاسو کولای شئ چې زیات ایکسپلور کوي وی ګورئ د ډېرو کارونو خاطر دا ستاسو وخت بچ کوي زیات وخت هم را یعنې کم وخت کې زیات کار تاسو کوي ډېر وخت به ستاسو ته پاتې کېږي د نورو کارونو د خاطر نور کارونه به کولی شئ دلته موږ تاسو دا لرې کوم دې ځای چې مې کله لرې کو دلته به راشم دا به زه دلته به راشم بېرته دلته ما سمري نه ده راایستلې د دې سمري به زه د دې تاسو ته راوکاږم د دې ویب سایټ مخکې ما دلته راویستله خو مکمله صحیح نه do you have a student رښتیا باندې student discounts د دې باندې راوکاږم student discount به راوکاږو student discount وګورو چې student discount link د پیج موږ تاسو ته راکوي که نه راکوي مستقیما student link باید موږ تاسو ته راکوي او د student پیج دلته موږ تاسو ګورو هغه دی yes Apple offers students price for student parents for buying یعنی میک بک اخلي که کمپیوټر اخلي که موبایل اخلي سټوډنټ د خاطر بهترین ډسکاونټس ورکوي د یو نیم سل نه تر 250 ډالرو پورې ډسکاونټ ورکوي چې که څوک شاګرد دي که د هغې د والدین هم اوسي نو د شاګردانو د خاطر ګورو چې دا لینک موږ تاسو ته کار کوي که نه لینک هم راکړی دی او دغه لینک دی اپل ایجوکیشن سټور دغه دی بالکل دا سټور باندې کلیک کوو چې راکوي ګورئ څومره ښه دا تاسو به ځئ دا به تاسو مینولی سرچ کوئ دا به بیا راوکاږئ او هغې کې به ګورئ دومره اسانه کړی دی کار نن سبا ای آی زیات نه زیات اسان کړی دی ډېر په تیزۍ او په سرعت باندې کار کوي دلته ګورئ ایجوکیشن سټور دی تاسو کولی شئ چې وینئ ایجوکیشن سټور یې دلته لیکلی دی دلته موږ تاسو کولی شو چې پروډکټس یې وګورو څه پروډکټس چې دي تاسو هر پروډکټ د سټوډنټ په آفر باندې ځان د خاطر اخیستلی شئ که میک مانیټور اخلئ که آیپیډ اخلئ آیفون اخلئ اپل واچ اخلئ اپل ویژن پرو اخلئ ایرپیډ اخلئ ایرټیګز هر څه هوم سمارټ سي اخلئ څه چې اخلئ تاسو ته په ډسکاونټ باندې درکول کېږي د سټوډنټس البته څوک چې شاګردان دي او هم بالخصوص د امریکا په داخل کې هغې د خاطره دی دا دلته موږ تاسو بل ټیب خلاص کو دې ټیب کې زه تاسو ته د دې نیوز خلاصه کول غواړم دا یو نیوز دی چې د څه په باره کې راځئ همدا نیوز به وګورو چې د دې خلاصه موږ تاسو ته کولی شي که نشي کولی د نیوز دا به زه اول سټاپ کړم چې وایلیشن رانه شي د دغه د وجې نه د یوټیوب چینل د خوا نه دا به موږ تاسو راشو او وبه یې ګورو چې خلاصه کوي که نه چیټ جی پي ټي نو موږ تاسو چیټ جی پي ټي نه څه پوښتنه کوو سمرایز کړي باید خلاصه یې کړي موږ تاسو ته د دې نیوز 13 دقیقې دی یا 15 دقیقې دی هر څومره چې دی د دې خلاصه باید راوکاږي آیا د دې خلاصه راوکاږي که نه نو موږ تاسو ورکو دا خلاصه به دا بالخصوص ټرمپ اډمنسټریشن فوډ سټامپ په باره کې چې کوم نیوز دی هغه نیوز دی نو د هغې خلاصه به موږ تاسو سره راوکاږي نو زه خیر زه په هغې باندې خبرې نه کوم راځو موږ تاسو ګورو چې خلاصه یې راوکاږي که نه بالکل دا د هغې ټول خبر صرف په څونه په څو لاینو کې د هغې مکمله خلاصه یې راکړله تاسو چې څه معلومات غواړئ څومره غټ ویډیوز شي تاسو کولی شئ چې په لنډه باندې وګورئ دغه 2 بارز ډراپ ډاون ورته ویل کېږي د سافټویر په هغې کې دا ډراپ ډاون باندې چې کله کلیک کوئ
دلته تاسو ته خاطره چیټ جی پی ټي 5 کوم یو تاسو غواړئ استفاده کوئ که سویچ کوئ چیټ سویچ کولای شئ چې تاسو څه غواړئ هغه په وکئ نیو چیټ بالکل نوی چیټ تاسو ته درکوي سپینه پاڼه لکه تاسو بله پاڼه چې راواخلئ داسې پاڼه درکوي دلته به کلیک کوو سویچ چیټ سویچ کوي چیټ دته چې څنګه تاسو غواړئ بیکګراوند انفو بیکګراوند انفو درته راوکاږي چې دې نیوز کې څه څه استفاده شوي دي او د کوم ځای نه دا نیوز سورس شوی دی دا ټول معلومات تاسو ته دانه په دانه راوکاږي دلته هر یو سورس یې تاسو ته درښایي چې کوم سورس نه استفاده شوي دلته لاندې ویب سایټ سورس یې لاندې لیکلی تاسو ته دلته تاسو کولی شئ چې ووینئ دا دې باندې چې کلیک کوئ نو تاسو ته یې درښایي چې کوم ځای نه دي دا وګورئ اولني کې ویکیپیډیا راووتله ورپسې نور وغیره وغیره چینلز راووتل ټول چینلز تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ یعنې معتبره چینلز تاسو ته راویستلې دلته ټیب خلاص کو دې ټیب کې به زه تاسو ته څه د الټ باندې موږ تاسو ته څه راوکاږي هغه کارونه چې کوم موږ کړي دي خپل په براوزر کې سرچ کړي دي هغه به موږ تاسو د الټ په فنکشن باندې راوکاږي الټ چې کوم تاسو جیمیل په اخر کې استفاده کوو هغه الټ باندې موږ تاسو راوکاږي زه به تاسو بیا هم یو ځل وکم دا به زه ریموو کم دا ریموو مې چې کو صرف شیفت به ونیسئ او الټ په دوو کې دی دوه به ورپسې پرس کوئ تاسو به دا خلاص کی او تاسو کولی شئ چې کم څه چې تاسو په براوزر کې سرچ کړي دي هغه به ټول سټپ په سټپ تاسو ته مکمل درښایي تاسو هغه مکمل لیدلی شئ څومره اسانه دی تاسو په ګوګل کې دا کار نشئ کولی ګوګل کې به تاسو مینولی سرچ کوئ سرچ هسټري پاتې کیږي هلته خو هغې پسې به سرچ هسټري ته ځئ سرچ هسټري نه به یې راوکاږئ داسې کیږي مینولی به یې کوئ is Alice available for Windows به موږ ګورو Alice Windows خاطر موجود دی که نه دی موجود اوس به وګورو چې څه وایي موږ تاسو ته دلته سرچ کوئ ګوره اوپن ای آی د خونه ریډټ د خونه او Alice OS د خونه دا معلومات یې موږ تاسو سره ویستل په درې لاینو کې دا معلومات دي او دا کولی شئ چې سکرین سټاپ کړئ خپله هم ولولئ او زه به یې تاسو ته لږ ولولم دلته لیکلي ChatGPT Atlas from OpenAI is currently only available for Mac OS. Mac OS خاطر صرف فی الحال موجود ده او دا تاسو لاین لوستلی شئ دلته لیکلي Windows version is planning and coming soon راځي but not yet released اوسه پورې کار ورباندې روان دی ریلیز کړی نه دی تر څه وخت چې دا زه ویډیو ریکارډ کوم تر دې وخته پورې ریلیز کړی نه دی په آینده کې کار روان دی او ریلیز کوي ولې چې میک بک ډېر یوزر لري ورپسې دویم یوزر چې دی د وینډوز دی نو د هغې د خاطر تبن ریلیز کوي حتما هغې کې زیات پروفیټ دی هغې خو زه هغې پلو نظم راځو موږ تاسو دې باندې اصلي خبرې کوو چې کوم مهمه فنکشن دي دا به زه تاسو ته ټول درښیم دلته بیسټ څه لیکم بیسټ بای ویب سایټ به خلاص کړم بیسټ بای کې ګورم بعضې کمپیریزن کوم د زه زیات د ټکنالوژي خپله شوقي یم او زیات وخت زه کمپیوټرز ټابلیټس دا شی نه اخلم زه ګورم پرایسینګ یې کوم یو څه رقم کمپیریزن کوم او څه موږ ته راکوي کوم ښه فیچرز لري نو زه دې کې ګورم چې ما ته وینډوز کې څه راکوي او میک بک کې څه راکوي دا به موږ تاسو په دې هغې باندې وګورو دلته به اس چیټ جی پی ټي ته به راشم دلته به هغلته موږ تاسو ته دا ویب سایټ تیار لینک یو سره دلته به زه ورته ولیکم سرچ فور ورکینګ پرو کوډ دې کې به صرف پروموشن کوډ تاسو خاطر وګورم چې پروموشن کوډز لري که نه لري آیا څومره په اسانۍ باندې تاسو کولی شئ چې وګورئ پروموشن کوډ که لري تاسو ته درکوي که نه لري دا وګورئ په کم باندې ډسکاونټ چې لري 50% ډسکاونټ لري 20% ډسکاونټ لري 10% ډسکاونټ لري 20% ډسکاونټ لري 10% څومره چې هر پروډکټ باندې ډسکاونټ دي پرومو کوډ لري هغه تاسو ته درښایي دلته به موږ تاسو بل ټیب هم خلاص کو کولی شو چې دلته څه وکړم دا اپل خلاص کړم اوس به اپل خلاص کړم اپل مې چې خلاص کړم میک بک ایر به خلاص کړم دا میک بک ایر دی دې باندې به زه کلیک کړم چې دا موږ تاسو سره خلاص شي دې ځای نه به څه وکړو میک بک دا صحیح دی بالکل دلته موږ تاسو سره هر څه دا به زه لرې کړم دا موږ تاسو سره اپل میک بک خلاص شو دې ټیب کې به زه خلاص کړم څه دې ټیب کې بیسټ بای بل هم خلاصوم د بیسټ بای ویب سایټ بیا خلاصوم او دلته به ورکې وګورو وینډوز ایچ پی به وګورم ایچ پی کې وینډوز اپریټنګ سیسټم دی
او ګورو چې د دې دواړو څه فنکشنالیټیز دي، په څومره پرایسینګ کې دی، څه دي، دا ټول موږ تاسو ګورو او کوم یو ښه دی او د الیس چیټ جی پی ټي ریکمنډیشن موږ تاسو څه دی. زه به هماغه تاسو ته درښیم. دا ورسره مطابقت خوري. دواړه تقریبا یو پرایس کې راځي. یو $9 د لا قیمته هم راځي او هغه لږ ارزانه راځي. خو ګورو چې کوم یو ښه دی. موږ تاسو به دا ګورئ دلته دی 299 او هغه د یعنې $9 تقریبا $10 دې نه اضافه او $10 هم نه، تقریبا $100 تفاوت دی، یو سل څونه $9 تفاوت دی دلته. دلته ګورو compare څه the two laptop I have open list pro and cons. دا به ولیکو او موږ تاسو ته به د دې پرو هم راوکاږي، کونز به هم راوکاږي، یعنې ګټې او تاوانات دواړه به یې راوکاږي او موږ تاسو کولی شو چې ویې ګورو. نو دلته څه کوو، دلته یې ولیکل پلیز سکرول ټو بوث لیپټاپ. دواړه د لیپټاپو باید موږ تاسو کاپي راواخلو. هیډلاینز دا سرټیکي باید راواخلو. سرټیکي هم چې راواخیستل دلته باید پیسټ کو. دې نه بعد دا هم دې نه پرې شو، دا به هم کاپي کو او دلته به یې راوړو، دا به هم پیسټ کوم. دا به موږ تاسو دواړه دلته هغه کو. دلته به لیکل 2 1 شو پاسانه 2 سرچ به ورکم. اوس به وګورو چې موږ تاسو دا آیا راوکاږي که نه راوکاږي، څه رقم کار کوي. دا دی فیچرز شروع کړل او د ټیبل په شکل کې راویستل. یو خواته یې میک بک راویستو، بل خواته یې وینډوز دغه راویستو. اوس ګورو چې آیا کوم یو زمونږه په پروفیټ دی. ګورئ دلته لیکلي here clear comparison of two laptop options feature Apple MacBook Air 13 inches M4 دی او دلته موږ تاسو سره HP اوما بوک دلته 14 GB دی او هغه 14 GB ریم، دواړه یو شی دی. خو راځئ آخر ته به لاړ شو. په آخر کې به which one is the best one دا به ولیکو. کوم یو بیسټ دی موږ ته هماغه راکړئ. هغه بیسټ به موږ تاسو ته راوکاږي او ټیک مارک سینې ټیک مارک درته وایي چې کوم فیچرز په کوم یو کې بیسټ دي. here are direct and simply دا ګوره وینر څوک ګټونکی دی، لکه کوم فیچر د کوم یو ښه دي. میک بک ایر M4 کولی شي وګورئ، ایچ پی کولی شي چې وګورئ. فی الحال دواړه کمپیریزن کې ښه روان دي. دا ټول تاسو یو یو سټپ وګورئ. که زه دا تاسو سره وګورم ویډیو بیخي اوږدېږي، نه غواړم. دا زما اصلي کمپیریزن فقط تاسو ترتیب مې درښودو چې دې کې الیس کې څه مهمه پوینټس دي. دلته موږ تاسو سیټینګ ته راځو. دا سیټینګ ډېر مهمه ده. دا سیټینګ هم تاسو زه درښیم چې پرسنلایزیشن تاسو چې کوم سرچ کوئ، کومه ډیټا اپلوډ کوئ خپله، هغه به څه کېږي، شیر کېږي نه، نور ځایونو ته به نه ځي. صرف ستاسو کمپیوټر اپریټنګ سیسټم د پاسه به پاتې کېږي، خارج به نه وځي، بیرون به نه وځي ستاسو د کمپیوټر د اپریټنګ سیسټم نه. نو دا ډېر ښه فنکشنالټي پکې جوړه کړې. دا زیات خلک خوښوي، بالخصوص څوک چې خپل فایلز اپلوډ کوي هغې د خاطر دا ښه دی. ریفرنس چیټ هسټري دا تاسو کولی شئ ټاګو آن آف کوئ. آن وي آف یې کوئ، که آن یې پرېږدئ آن یې پرېښودلی شئ. څوک چې محرم معلومات لري هغې دې باید آف کړي. دا آف ورته ښه دی. ریفرنس براوزر میموري دا هم تاسو آن آف کولی شئ، که غواړئ آن آف کوئ آن آف کولی شئ. دلته موږ تاسو څه کوو، دا به زه کلوز کړم. چې کله موږ تاسو کلوز کوو دلته به زه کلیک کړم او دغې ځای کې به زه ولیکم find the latest video I watched on YouTube. ما چې کومه ویډیو اخرنۍ کتلې یوټیوب په چینل په سر هغه ماته راوښیوه. دا به شاید اکسس ورته ونه لري، خو بیا هم زه کوشش کوم چې وګورم اکسس لري که نه. ودیدلو ښکاره یې ویلې چې I'm sorry لیکلی دي I don't have access to your personal YouTube watch history so I cannot determine the last video you watched. راځئ زه اوس بل لیکم find the latest video. ما په همدې الیس چې کوم یې واچ کړی watched هغه ویډیو راوښیوه. اوس ګورو چې هغه موږ تاسو ته ښایي که نه. هغه به حتما ښایي، ولې چې هغه خپله د همدې براوزر په سر باندې ما سرچ کړی. ګورئ ما چې کومه ویډیو سرچ کړې وه دا دی Trump administration says snap will be کوم وخت کې سنیپ په باره کې خبرې شوې دا دی هغه دغه نیوز دی. دا ما تاسو ته خلاص کړی دی، تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ. دلته مو ګورئ دلته هم هماغه نیوز دلته خلاص دی یوه هغې باندې
او دلته تاسو کولای شئ چې ټول شیونه وګورئ. ما چې کله ویډیو کتل ده او اورېدلې مې ده، نو دلته ما تاسو ته مخکې په اگزامپل په ډول وکاروو د دې خاطر. دلته راځو یو بل فنکشنالټي سیټینګ ته بلاړ شو. پرسنلایزیشن کې به اوس هماغه سیټینګ د خاطر څوک دا دواړو سیټینګو کې چې کله مونږه آن آف کو دا به مونږ تاسو نور نه خای. کومه تاسو نه به پښتنه کو هغه زمونږه شخصي مونږ ته نه خای، نور خلکو ته زمونږه معلومات نه خای. نو دلته مونږ تاسو راځو دې ټیب کې چې کله مونږ تاسو خلاص کو دې ټیب کې به زه سرچ کوم یو booking.com ویب سټ دی چې فلایټ ټیکټس ورکې بوک کو. اوس به زه تاسو ته مهمه فنکشن دروخم چې کوم یو پکې اضافه شوی اي آی ایجنټ موډ ډېر مهمه ده، سوپر امپورټنت. نو زه تاسو ته د اي آی ایجنټ موډ استفاده کوم درخم چې څنګه کې دا یو فلایټ هوټل هر څه چې تاسو بوک کوئ د ویب سټ نه تاسو کولای شئ ځان د خاطر بوک کړئ. دلته به راشئ او دې ځای کې به موږ تاسو متن څه ولیکو. متن به ورته داسې لیکئ پرومپټ چې ورته وایي دې نه اول اي آی ایجنټ موډ به انتخابوئ چې تاسو ته اي آی ایجنټ خپل کار وکړي. تاسو هیڅ کار نه کوئ، صرف پرومپټ ورته لیکئ او تاسو ته به هغه کار مکمل سټپ په سټپ کار کوي. دلته موږ تاسو راځو څه لیکو find flight from Texas to چیرته یو واشنګټن ډي سي یعنی واشنګټن سټیټ یا واشنګټن ډي سي هر څه چې تاسو کوم سټیټ د فلایټ کوئ فور next week د خاطر compare option and auto fill my travel info auto fill کا ماته ضرورت نشته. کدا زه کنټینیو وم مخه ته ځي نو موږ تاسو که تھینک یو مخه ته نزي. دا اي آی ایجنټ موډ با مکمل موږ تاسو کار کوي. سکرین کې ګورئ تاسو ته تفاوت به سکرین کې تاسو ښکار شي. کینسل کومه ځکه کزه دا ما فل حال ټیسټینګ حالت کې ده او زه نه غواړم چې یو دمی کارت مکمل سب چارج نه کې زیات دې خاطر کنه زه صرف ټیسټینګ کوم ته دې خاطر کنه زه تاسو ته درخم دلته به یو بل ټیب خلاص کوم دې کې ګورئ بیا زه اماغه متن ورته سیم متن اي آی ایجنټ موډ باندې کوم او ګورو چې دې ځل کې اماغه ما کاپی کړو دلته مې پیسټ کو سیم متن ده هیڅ تفاوت پکې نشته. صرف مونږ تاسو دې ځل کې ګورو چې آیا دا څنګه کار کوي اي آی ایجنټ موډ اخستلای شي کار کوي کنه کوي. دا که تاسو غواړئ چې ایمیل ولګئ ډراپ باکس وکړئ او که تاسو غواړئ ګیټ هب ته کوم ویب سټ اپلوډ کړئ، که تاسو غواړئ کنیکټ ټو نور شینو سره کنیکټ کړئ، نور ویب سټونو اپ اپلیکیشن څه سره چې کنیکټ کوئ کنیکټ کولای شئ. نو لاګین کیږي با که لاګین هم کو مکمل هر څه کار کوي. دا اوس لاګین نه دی، لاګین چې شو د ویب سټ کې تاسو ته پر روانه هفته کې به ماته فلایټ بوک کړئ. خو فل حال زه پرواز نه لرم چې د نظم خو صرف تاسو د خاطر ټیسټ کوم. لاګین کې به پریدم کنه تاسو لاګ آوټ کې پرې خوستلای شئ. لاګ آوټ کې به زه هم پریدم دې ځل کې ځکه چې ما تاسو مخکې ویل چې اکاونټ زما یو دمی چارج نه کی. نو دلته موږ کلیک کو چې اوس ګورو دی خواته وګورئ په سکرین کې بدلون نه اي آی ایجنټ موډ تاسو ته کار شروع کو. دا کار دی دغه مشخصات دی وګورئ تاسو ته initialize کئی پیج لګیا دی initialize کئی I'm starting by checking the current page setup. ګورئ تاسو ته هر څه هغه دی. ما نور کینسل کو نه غواړم چې زیات مخته لاړ شي. نو تاسو دا سټیپس پلا کولای شئ چې وی ګورئ یو ځلې مطالعه کړئ او کولای شئ چې ټرای وکړئ. دلته به زه تاسو ته د دې بل مهمه فنکشنالټي درخم چې ګوګل کې نشته ده analyze the top 5 website for چیز خاطر LMS د کورس نو ویب سټونو چې دي کوم څه دا زیات استفاده کوم او زیات خلکو ته ویب سټونه برابروم. what layout color and feature they use دا وګورئ. موږ تاسو به اوس د ویب سټونو کمپیریزن به موږ تاسو سره وکړي چې کوم ویب سټونه په کوم رنگونو کې کوم لیاوټ استفاده شوی دی، کوم یو مهمه لیاوټس دي هغه به ټول موږ تاسو سره راوخی. دا موږ تاسو سره ټول ویب سټونو لیاوټس دي دا تاسو کولای شئ چې وګورئ. هغه هم د LMS ویب سټونو په اړه کې دلته تاسو کولای شئ چې څنګه د باقی مانده هم وګورئ. سورس دي کوم ویب سټونو د خوانه دي دا کولای شئ چې تاسو وګورئ او بل خصوص زیات وخت دا کوم ما ته خوند راکې ډیزاینونه خخه ډیزاینونه د ویب سټونو دي او به ز خپل کلاینټس ته برابروم او لیکم. دا که څوک غواړي چې زم کې زما په
چینل کې هر وخت کې زه د همداسې شیانو زده کړې ورکوم او ورښیم. زه هېڅ مشکل نه لرم، زما نه کمیږي نه، زما علم نور هم زیاتېږي ورباندې. نو دا تاسو کولی شئ چې د دې مختلفه ټیبز وګورئ. د مختلفو ټیبو کې مختلفه کارونه کوي تاسو ته. نو یو ځلې ایکسپلور یې کړئ، کمپیوټر ته هم ډاونلوډ کړئ، که میک او ایس لرئ او که نه وینډوز ته انتظار وکړئ. وینډوز چې ریلیز کو تاسو کولی شئ چې په هغې کې وکاروئ. نو دا موږ تاسو لیکو based on the that give me a prompt for a web code platform to design demo site for me. زه ورباندې یو ویب سایټ ډیمو ویب سایټ ما تاسو ته ویلي دي په نورو ویډیو کې، زه په کم وخت کې خپل کلاینټ ته پروجیکټ جوړوم، 15,000 مخلم 10,000 مخلم مختلفه ټایپ چارج کوم. ولې؟ د دې خاطره چې زه فقط ای آی باندې ای آی ایجنټ باندې مکمل کار کوم. اټومیټیک زه زیات کار نه کوم، ای آی ایجنټ ماته کار کوي، مکمل ای آی ایجنټس به ماته کار کوي. دا زه ډیلی صحیح شو. اوس موږ تاسو ګورو چې دا آیا موږ تاسو کار کوي نه کوي. موږ تاسو کوډز راکوي، دا وګورئ سټپ په سټپ باندې ټول هر څه سټپ په سټپ ښایي، هر یو سټپ مکمل تاسو ته لکه یو کس چې لکه دې نه واضح سټپس هیڅ چیرې هم تاسو ته څوک نه درښایي چې ګوګل کې څومره هم سرچ وکړئ. دلته موږ تاسو راځو لیکو کلوز آل. ګورئ د پاسه ډوپلیکیټ بار نه زه لرې کوم، ډوپلیکیټس به ولیم کلوز کوي، زیات ټیبس خلاص شل دا زه کلوز کوم. پاسه ګورئ د بار کې ګورئ ډوپلیکیټ ټیب به کلوز کی، ډوپلیکیټ ټیب موندل چې کلوز شل مخکې دوه یو دانه پاتې شو. راځئ د کوم ویب سایټ چې موږ تاسو بوکینګ د خاطر استفاده کړو دا غینه زه بیا هم تاسو ته یو ځل کوم دغه ویب سایټ دلته به یو بل هم خلاص کوم بیا او تاسو فقط وینئ ته د خاطر صرف ډوپلیکیټ ویب سایټ موږ تاسو ته کلوز کوي کنه کاپی او دلته پیسټ او صرف انټر بو د دوه دانې دي او د دواړه به ور باندې کلوز کو چې کلوز کوي یا کني کلوز کوي. اوس به موږ تاسو دا وګورو توپیر به وګورو چې آیا کار کوي کنه کوي هغه کلوز کو. نور موږ تاسو موږ غواړو چې دا ری ارینج کو دا برابر کو خپل هر څه صحیح برابر وسی. کلوز اني ډیسټراکشن ټاب، دا کوم چې ډیسټراکشن ټاب دی دا باید منه کلوز کی. دا په ګوګل کروم کې اس اوم لیدل د پاسنه کلوز کړو. ډیسټراکشن ټاب هغه د لاندې تاسو ولیکل چې ما هغه کلوز کړو. دا بهترینه فنکشنالټیز دي او بل خصوص د سافټویر انجینر د خاطر څوک چې سافټویر په انډستری کې کار کوي هغه ته دا ډیر اهمیت لري، ډیر مهمه دي. که تاسو سبا د سافټویر په انډستری کې کار کوئ او دا فنکشنالټي تاسو ته درځي تاسو سره ډیر سہولت کوي، تاسو کار ډیر په تیزی کوي او په کم وخت کې زیات کار کولای شئ. اوس ور باندې زه ارینج کومه ګورم چې ارینج کولای شي کنه اول دویم دریم د ویب سایټ ماته راشي کم ویب سایټونه چې غواړم یو بل سره شي re-record my tabs move all څه ورلیکو چې دا ټول اپس اپل دغه ماته لپټاپ سرچ اپ فرنٹ دا ټول مخې ته راولي. ګوري دا ټول مخې ته د اپل دغه چې دی دا د اپل د بیسټ بای ویب سایټ ټول مخې ته لاړه. تاسو کولای شئ چې خپل ټیبز ارنج کړئ او په دغه کې مینولی به ډریګ کوئ او ډراپ کوئ به ډریګ کوئ او ډراپ کوئ به تاسو کوي. نو دې کې ډریګ اند ډراپ نه ده، صرف لیکئ او هغه سي ترتیب سره دته برابرئ. دا د ای آی بهترینه فنکشنز دی په الحال چې ای آی براوزر لانچ شوی دی او ای آی ایجنټس موډ راغلی دی. ورکه سمری کوي، پروډکټ ریسرچ کوي، تاسو خاطره هر فنکشن سټپ په سټپ کوي. دا بهترینه کارونه دي د ای آی په الحال. څومره چې نور راځي زه به تاسو سره یو سټپ ایکسپلور کوم او درخمه به. نو اوس موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې او دا زموږ تاسو د کمپیوټر سکرین دی. دا موږ تاسو سره اټلس خلاص دی الریډي ما خپل په کمپیوټر کې انسټال کړی دی. د دې خاطر ما سره خلاص دی او دا به زه تاسو ته ګوګل کروم کې کوم څه تاسو سرچ کړئ او څنګه ځان د خاطر ډاونلوډ کړئ. د دې لینک زه خپل د ویډیو ډسکرپشن کې پریدم، تاسو کولای شئ چې د اغیز نه اکسس ولرئ په اسانه ډول باندې تاسو پیدا شي. د دې خاطر به زه ډسکرپشن کې پریدم چې تاسو ته اسانتیا وي. نو موږ تاسو دلته راځو او دې کې به اول ورشو ګوګل کروم خلاص کو، ګوګل کروم هم خلاص کو. نو ګوګل کروم کې به زه ولیکم چیټ جی پی ټی اټلس می چې ولیکو چیټ جی پی ټی. نو دا موږ تاسو ته وینډوز خاطر نشته ده، ګورئ دلته وینډوز نشته ده،
فی الحال چې کله زه دا ویډیو ریکارډ کوم په دې وخت کې صرف میک او اس څخه خاطره ریلیز شوی دی خو کار کوي ور باندې وینډوز د خاطره ریلیز کوي ولې چې ما په وینډوز باندې پریکټیس وکړو پیدا مې نه کو وینډوز باندې نه دی ریلیز کړی ولې ما هغه باندې ریسرچ وکړو هیڅ وینډوز باندې شتون نه درلودو وینډوز باندې په الحال کار روان دی مخکې چې موږ تاسو ویډیو کې لاړو زه دا خیمه تاسو به وینئ چې لا اوسه پورې نه دی ریلیز شوی نو موږ تاسو راځو د میک او اس باندې کلیک کوو چې کلیک هم کو دا موږ تاسو چیټ جی پی ټی خپل آفیشل ویب سایټ دی د آفیشل ویب سایټ نه به موږ تاسو ځان د خاطره ډاونلوډو دې باندې به کلیک کو ډیر اسانه سټپ دی څوک چې میک او اس استفاده کوي هغه د خاطره صرف ډریګ اینڈ ډراپ ته په درې سټپو کې دا انسټال کیږي اولنی سټپ کې څنګه کیږي دا ټول ساده ده او په وینډوز کې چې کله لانچ شو تاسو کولای شئ چې سټپس نیکسټ انسټال او فینیش دا سي مخه ته زی په وینډوز کې زی به هغه انسټالیشن تاسو دا غي ریکارډ کوم تاسو زه د خیمه چې هغه تاسو کوم څه کولای شئ دلته به موږ تاسو ریشو د ډاونلوډ فور میک او اس دا د میک او اس څخه خاطر ډاونلوډ کیږي او دلته به موږ تاسو سره ډاونلوډ شي خو ما تاسو مخکې ویلې چې دا ما الریډي انسټال کړی دی او ډاونلوډ کړی مې دی ما سره زما په کمپیوټر کې شتون لري انسټال دی نو زه تاسو ته نور باقیمانده د بازي څه دي دا تاسو وګورئ د باقیمانده سټپس لګ ایکسپلور کې خپل وګورئ چې کم فنکشنالټیز نور لري دا د چیټ جی پی ټی خپل افیشل ویب سټ دی د دې نه به ډاونلوډوي خپل کمپیوټر کې به انسټالوي منګه اوس راغلو اټلس ته اټلس خپل د کې مهمه فنکشن از نن تاسو ته خم چې باید هغه تاسو وکړئ اولنې مهمه فنکشن موږ تاسو څه کوو دلته موږ تاسو راځو او دې کې سیټینګ ته بلاړ شو سیټینګ باندې کله کلیک کو دا مونږ ته خلاصيږي زه خپل ډارک موډ هر وخت کې استفاده کوم لایټ موډ کې نه استفاده کوم لایټ موډ کې ماته خوان نه راکې ډارک موډ کې ماته خوان راکې ولې چې ما په سافټویر انډستری کې چې کله کار کوم او هغه کې ما ډارک موډ کې دا استفاده کوم نو ځکه زه اوس هم ډارک موډ کې دا استفاده کوم صحیح ده موږ تاسو به ډارک موډ ته څنګه اړو اول به موږ تاسو راشو دلته سیستم ده او لاندې ډارک موډ ده لایټ موډ د پاسه ده په حال ټیک مارک ته هغه ده خو موږ تاسو ډارک موډ واخستو ډارک موډ نه بعد بیتا لایټ موډ ته د دې باندې کلیک کړئ دا لایټ ایزی هیڅ سخت نه ده دا ډارک موډ ده او دیز نه خپل په طبيعت باندې څوک بلو رنگ خوښي څوک یلو خوښي څوک پینک خوښي کوم رنگ چې خوښي تاسو هغه رنگ د زینه جوړولای شئ خپل براوزر ته هغه رنگ شکل ورکولای شئ د چیټ جی پی ټی براوزر ته البته دې ځکه چې موږ تاسو دا وکړو دا موږ تاسو تکمیل شو ډیټا کنټرول دا ډیر مهم فنکشن دی دا باید خپل په نظر کې ونیسئ او دې باندې باید ضروری کار وکړئ او دې باندې ایکسپلور زیات وکړئ ځان ور باندې پوي کې زیات دلته موږ تاسو کم چې مهمه فنکشنالټیز دي هغه تاسو ته درخم په الحال ما اف ساتلې د خاطر مې اف ساتلې زما پرسنل ډیټا چې کومه ودا هغه هیڅ وخت نه شیر کیږي نه خودل کیږي د دې خاطر دا موږ تاسو کوم څه اون اف کیږي دا ټاګو بٹن نه دا ټاګو بٹن چې تاسو کلیک کړئ دا اوس اون شو اوس په الحال اون موډ کې ده هر څوک کولای شي چې به دا ماډلز کپیډ ماډلز بل خصوص هغه خلکو د خطر باید دا اف کړي دا اون نه کی نو موږ تاسو دیز نه دا اف کو دیز نه با ټاګو بٹن وو دا اف شو مکه اف اوس ماول ما تاسو خطر اون کو به تمه اف کو غري اوس به اف موډ کې ده دا به اف موډ کې دایمي پرې ده ځکه چې مهمه ده دا که تاسو بل خصوص سبسکرپشن لرئ زه سبسکرپشن لرم د دې خاطر زه اف موډ کې پرېدم نو موږ تاسو دا مو شو دا وز دې نه کلوز کم بل امازون کې موږ تاسو کوم څه پروډکټ پیدا کوو amazon.com ته بلاړ شو دلته موږ تاسو یو پروډکټ خپل ځان د خاطر خریداري کوو یا خرڅلاو د خاطر پروډکټ پیدا کوو هغه پروډکټ به موږ تاسو په امازون کې کوم څه پیدا کوو او هغه د چیټ جی پی ټی ایجنټ موډ یا پروډکټ ریسرچ چې استفاده کوو په هغه باندې به دا پروډکټس موږ پیدا کوو صحیح ده نو زه څه کوم دلته راځم د ځکه باز د خپل د چیټ جی پی ټی په براوزر کې خلاصې دا په ګوګل کروم کې نه دی خلاص دلته موږ تاسو اسک چیټ جی پی ټی د چیټ جی پی ټی نه پوښتنه وشي باید او هغه موږ تاسو ګورې دلته الریډي لاندې تاسو کولای شئ چې دوه نوي بل مای کارت از اضافه کړئ ورکه او ایجنټ موډ ورکه اضافه کړئ دا مهمه فنکشنز دي او فایند پروډکټ هم ورکشته دا فایند پروډکټ تاسو کولای شئ چې ګورئ فایند پروډکټ هم موږ تاسو سره دلته شتون لري دا فایند پروډکټ باندې موږ تاسو کولای شو چې یو پروډکټ
پیدا کو یو لسل هر څومره پروډکټ چې پیدا کولای شي چې کم یو تاسو د طبيعت پروډکټ او تاسو خوښ وي هغه پروډکټ تاسو په دې باندې ځان د خطر خریداري د خطر غواړي پیدا کوي هغه پروډکټس هم پیدا کولای شي که تاسو غواړئ چې په خرڅ کوي د سیلر د خطر هغه د خطر استفاده کولای شي دلته موږ تاسو راځو په دې باندې کلیک کوو نو موږ تاسو به پروډکټ ریسرچ شروع کی او بهترینه پروډکټ چې کوم دی هغه به موږ تاسو راوکاږي دا غي سټیپس موږ تاسو ته دلته راوکاږي دا وګورئ موږ تاسو ته وکړه زه اوس تاسو ته د بل ویب سټ د مخلاص کو د خپل د اپل کمپنۍ ویب سټ دی د دې کې زه تاسو ته دا ټول زه تاسو ته خلاصه باندې درخم چې تاسو ور باندې خد درسته پوه شئ دلته موږ تاسو راځو چټ جی پی ټی هغه ته اسک چټ جی پی ټی ته راځو د ځل کې د ویب سټ کې هو زیات معلومات دي تاسو صرف سمری پکاره ده خلاصم پکاره ده او مشخصه د پروډکټ په اړه کې معلومات پکار دي تاسو باید سمری فنکشنالټي او پسې ووي او په دې باندې هغه معلومات راغون کوي سمری باندې کلیک کوم چې کله مې په دې کلیک کو نو موږ تاسو سره به وس خپل چټ جی پی ټی دغه سمری راوکاږي خلاصه به راوکاږي هغه مهمه معلومات چې کوم دي هغه به موږ تاسو سره مخ تک دي د دې کمپیوټر یا موږ تاسو ایرپاډ اخلو وبخای ماک بوک اخلو ټلیفون اخلو چې هر څه اخلو او که ټابلیټ اخلو چې څه اخلو دا غي معلومات په کار دي هغه معلومات موږ تاسو ته په سره کوم باندې راوکاږي هغه معلومات موږ تاسو ته خلاصه باندې ولې چې د هغه په اړه کې زیات معلوماتي هغه معلومات ټول موږ تاسو نشو مطالعه کولای او وخت مرتضیات خلک نه لري کم مشخصات چې لکه سوال سینچا ده او څومره جی بي حافظه ده د ټول خبرې راوکاږي چې مهمه پوینټس دي هغه تاسو مخه تک دي دغه خاطر دا مهمه کار ده دا ټول کارونه موږ تاسو وس صرف په چټ جی پی ټی ای آی موډ باندې کولای شو دلته موږ تاسو ریشو کلیک وکړو بل ټیب بخلاص کم دې ټیب کې بعد ز تاسو څه دلته به ای آی زبدل دا وګورم چې تاسو به دروخه ما آیا وینډوز خطر موجود دی په حال کنه څه وای راځي ورکلیکو ای آی انفو پی ډی اف دغه البته زه دا ول پی ډی اف پیدا کوم او پی ډی اف وګورو چې دا پی ډی اف فایل مهمه ده مخکې د دینه چې د دې وګورو وینډوز د خطر شته ده کې نشته ده دا پی ډی اف فایل وینډوز د خطر ګورو فایل ګورو چې دا فایل پیدا کی مو تاسو چې زه د دې سمری تاسو سره انسټالیشن کنه شم راځله د دې خلاصه راوکای کنه راوکای زه به یو غټ فایل پیدا کوم فایل پیدا نو کول البته راځي زه به وګورم دلته به دا د موږ تاسو سره د مایکروسافټ یو پیج پیدا یو ریسرچ پیپر ده د مایکروسافټ چې مکمل 440 پاڼې ده او د 440 پاڼې به ماته سمرایز کوي چې څومره لاینز کیو او موږ نه کې به سمرایز کوي او ماته به سمری راکوي زه دلته راځم دا ګوري 440 پاڼې ده او دا یو ریسرچ پاڼه ده د مایکروسافټ د خوانه شوی ده مایکروسافټ د ای آی د خاطر کړی ده او ای آی په اړه کې مکمل معلومات دي تاسو کولای شئ چې دا هم مطالعه کوي وی ګورئ دا ډیر معلومات دي دلته موږ تاسو سمری کوو سمری څنګه موږ تاسو لیکو give me a 3-line sentences summary of this research paper په 3 لاینو کې د دې مکمل معلومات ماته راکا څلور پاڼه په 3 لاینو کې کمپرس کا ماته معلومات راکا هغه مهمه معلومات چې دا پیپر د څه په اړه کې ده نو موږ تاسو چې وس دا معلومات راوکاږي په 3 لاینو کې باید دا معلومات موږ تاسو سره راوکاږي په 3 لاینو کې بالکل راوېستو ډېر په تیزی باندې کار کوي ډېر ښه کار کوي ای آی ایجنټ موډ دا تاسو کولای شئ چې زیات ایکسپلور کوي وی ګورئ د ډېر کارونو خاطر دا تاسو وخت بچ کوي زیات وخت را ان کم وخت کې زیات کار تاسو کوي ډېر وخت تاسو ته پات کې د نور کارونو د خاطر نور کارونه وکولای شي دلته موږ تاسو د لری کوم د دې چې موږ کله لری کو دلته برېشم دا باز دلته برېشم بیتا دلته ما سمری نه درایسلې د دې سمری باز د دې تاسو ته راوکاګم د دې ویب سټ مخکې ما د راوېستله خو مکمل سي نه do you have a student student discounts د باندې راوکاګم student discount براوکاګو student discount وګورو چې student discount link د پیج موږ تاسو ته راکې کني راکې مستقیما student link باید موږ تاسو سره کی او د student page دلته موږ تاسو ګورو هغه ده yes Apple offers students price for student parents for buying ان MacBook اخلي ک کمپیوټر اخلي ک موبایل اخلي
سټوډنټ د خاطر بهترین ډیسکاونټس ورکوي د $1.5 نه تر $2.5 پورې ډیسکاونټ ورکوي چې که څوک شاګرد دي که د هغې د والدین هم اوسي نو د شاګردانو د خاطر ګورو چې دا لینک موږ تاسو ته کار کوي کنه لینک هم راکړی دی او دغه لینک دی اپل ایجوکیشن سٹور دغه دی بالکل دا سٹور باندې کلیک کوو چې راکوي ګورئ څومره ښه دا تاسو به ځئ دا به تاسو مینولی سرچ کوئ دا به بیا راوکاږئ او هغې کې به ګورئ دومره اسانه کړی دی کار نن سبا اے آی زیات نه زیات اسان کړی دی ډېر په تیزۍ او په سرعت باندې کار کوي دلته ګورئ ایجوکیشن سٹور دی تاسو کولی شئ چې وینئ ایجوکیشن سٹور یې دلته لیکلی دی دلته موږ تاسو کولی شو چې پروډکټس یې وګورو څه پروډکټس چې دي تاسو هر پروډکټ د سټوډنټ په آفر باندې ځان د خاطر اخیستلی شئ که میک مانیټور اخلئ که آیپیډ اخلئ آیفون اخلئ اپل واچ اخلئ اپل ویژن پرو اخلئ ایرپیډ اخلئ ایرټیګز هر څه هوم سمارټ سي اخلئ څه چې اخلئ تاسو ته په ډسکاونټ باندې درکول کیږي د سټوډنټس البته څوک چې شاګردان دي او هم بالخصوص د امریکا په داخل کې هغې د خاطر دی دا دلته موږ تاسو بل ټیب خلاص کو دې ټیب کې زه تاسو ته د دې نیوز خلاصه کول غواړم دا یو نیوز دی چې د څه په باره کې راځئ همدا نیوز به وګورو چې د دې خلاصه موږ تاسو ته کولی شي که نشي کولی د نیوز دا به زه اول سټاپ کم چې وایلیشن رانشي د دغه د وجې نه د یوټیوب چینل د خوا نه دا به موږ تاسو راشو او وبه یې ګورو چې خلاصه کوي که نه چیټ جی پي ټي نو موږ تاسو چیټ جی پي ټي نه څه پوښتنه کوو سمرایز یې کړي باید خلاصه یې کړي موږ تاسو ته د دې نیوز 13 دقیقې دی یا 15 دقیقې دی هر څومره چې دی د دې خلاصه باید راوکاږي آیا د دې خلاصه راوکاږي که نه نو موږ تاسو ورکو دا خلاصه به دا بالخصوص ټرمپ اډمنسټریشن فوډ سټامپ په باره کې چې کوم نیوز دی هغه نیوز دی نو د هغې خلاصه به موږ تاسو ته راوکاږي نو زه خیر زه په هغې باندې خبرې نه کوم راځو موږ تاسو ګورو چې خلاصه یې راوکاږي که نه بالکل دا د هغې ټول خبر صرف په څونه په څو لاینو کې د هغې مکمله خلاصه یې راکړله تاسو چې څه معلومات غواړئ څومره غټ ویډیوز شي تاسو کولی شئ چې په لنډه باندې وګورئ دغه 2 بارز ډراپ ډاون ورته ویل کېږي د سافټویر په هغې کې دا ډراپ ډاون باندې چې کله کلیک کوئ دلته تاسو ته خاطره چیټ جی پي ټي 5 کوم یو تاسو غواړئ استفاده کوئ که سویچ کوئ چیټ سویچ کولی شئ چې تاسو څه غواړئ هغه په وکئ نیو چیټ بالکل نوی چیټ تاسو ته درکوي سپینه پاڼه لکه تاسو بله پاڼه چې راواخلئ داسې پاڼه درکوي دلته به کلیک کوو سویچ چیټ سویچ کوي چیټ دته چې څنګه تاسو غواړئ بیکګراوند انفو درته راوکاږي چې دې نیوز کې څه څه استفاده شوي دي او د کوم ځای نه دا نیوز سورس شوی دی دا ټول معلومات تاسو ته دانه په دانه راوکاږي دلته هر یو سورس یې تاسو ته درښایي چې کوم سورس نه استفاده شوي دلته لاندې ویب سایټ سورس یې لاندې لیکلی تاسو ته دلته تاسو کولی شئ چې ووینئ دا دې باندې چې کلیک کوئ نو تاسو ته یې درښایي چې کوم ځای نه دي دا وګورئ اولني کې ویکیپیډیا راووتله ورپسې نور وغیره وغیره چینلز راووتل ټول چینلز تاسو کولی شئ چې ویې ګورئ یعنې معتبره چینلز تاسو ته راویستلې دلته ټیب خلاص کو دې ټیب کې به زه تاسو ته څه د الټ باندې موږ تاسو ته څه راوکاږي هغه کارونه چې کوم موږ کړي دي خپل په براوزر کې سرچ کړي دي هغه به موږ تاسو د الټ په فنکشن باندې راوکاږي الټ چې کوم تاسو جیمیل په آخر کې استفاده کوو هغه الټ باندې موږ تاسو راوکاږي زه به تاسو بیا هم یو ځل وکم دا به زه ریموو کم دا ریموو مې چې کو صرف شفت به ونیسئ او الټ په دوو کې دی دوه به ورپسې پرس کوئ تاسو به دا خلاص کړي او تاسو کولی شئ چې کم څه چې تاسو په براوزر کې سرچ کړي دي هغه به ټول سټپ په سټپ تاسو ته مکمل درښایي تاسو هغه مکمل لیدلی شئ څومره اسانه دی تاسو په ګوګل کې دا کار نشئ کولی ګوګل کې به تاسو مینولی سرچ کوئ سرچ هسټري پاتې کېږي هلته خو هغې پسې به سرچ هسټري ته ځئ سرچ هسټري نه به یې راوکاږئ داسې کېږي مینولی به یې کوئ is Alice available for Windows به موږ ګورو Alice Windows خاطر موجود دی که نه دی موجود اوس به وګورو چې څه وایي موږ تاسو ته دلته سرچ کوئ ګوره اوپن ای آی د خوا نه ریډټ د خوا نه او Alice OS د خوا نه دا معلومات یې موږ تاسو سره ویستل په 3 لاینو کې دا معلومات دي او دا کولی شئ چې سکرین سټاپ کړئ خپله هم ولولئ او زه به یې تاسو ته لږ ولولم دلته لیکلي ChatGPT Alice from OpenAI is currently only available
for Mac OS. Mac OS د خاطر صرف فی الحال موجود ده او دا تاسو لاین لوستلی شئ. دلته لیکلی Windows version is planning and coming soon راځي but not yet released. اوسه پورې کار ورباندې روان دی، ریلیز کړی نه دی. تر څه وخت چې دا زه ویډیو ریکارډ کوم تر دې وخته پورې ریلیز کړی نه دی. په آینده کې کار روان دی او ریلیز کوي. ولې چې میک بک ډېر یوزر لري، ورپسې دویم یوزر چې دی د وینډوز دی، نو د هغې د خاطر تبن ریلیز کوي حتما. هغې کې زیات پروفیټ د هغې، خو زه هغې پلو نه ځم. راځو موږ تاسو دې باندې اصلي خبرې کوو چې کوم مهمه فنکشن دي. دا به زه تاسو ته ټول درښیم. دلته بیسټ څه لیکم، بیسټ بای ویب سایټ به خلاص کړم. بیسټ بای کې ګورم بعضې کمپیریزن کوم. زه زیات د ټکنالوژي خپله شوقي یم او زیات وخت زه کمپیوټرز، ټابلیټس دا شی نه اخلم. زه ګورم پرایسینګ یې کوم یو څه رقم کمپیریزن کوم او څه موږ ته راکوي، کوم ښه فیچرز لري. نو زه دې کې ګورم چې ما ته وینډوز کې څه راکوي او میک بک کې څه راکوي. دا به موږ تاسو په دې هغې باندې وګورو. دلته به Ask ChatGPT ته به راشم. دلته به هغلته موږ تاسو ته دا ویب سایټ تیار لینک یو سره. دلته به زه ورته ولیکم search for working pro code. دې کې به صرف پروموشن کوډ تاسو خاطر وګورم چې پروموشن کوډز لري که نه لري. آیا څومره په اسانۍ باندې تاسو کولی شئ چې وګورئ پروموشن کوډ که لري تاسو درکوي که نه لري. دا وګورئ په کم باندې ډسکاونټ چې لري، 50% ډسکاونټ لري، 20% ډسکاونټ لري، 10% ډسکاونټ لري، 20% ډسکاونټ لري، 10% څومره چې هر پروډکټ باندې ډسکاونټ دي پرومو کوډ لري هغه تاسو ته درښایي. دلته به موږ تاسو بل ټیب هم خلاص کو. کولی شو چې دلته څه وکړم، دا اپل خلاص کړم. اوس به اپل خلاص کړم. اپل مې چې خلاص کړم، میک بک ایر به خلاص کړم. دا میک بک ایر دی، دې باندې به زه کلیک کړم چې دا موږ تاسو سره خلاص شي. دې ځای نه به څه وکړو، میک بک دا صحیح دی بلکل. دلته موږ تاسو سره هر څه دا به زه لرې کړم. دا موږ تاسو سره اپل میک بک خلاص شو. دې ټیب کې به زه خلاص کړم څه، دې ټیب کې بیسټ بای بل هم خلاصوم، د بیسټ بای ویب سایټ بیا خلاصوم او دلته به ورکې وګورو وینډوز ایچ پی به وګورم. ایچ پی کې وینډوز اپریټینګ سیسټم دی او ګورو چې د دې دواړو څه فنکشنالیټیز دي، په څومره پرایسینګ کې دی، څه دي. دا ټول موږ تاسو ګورو او کوم یو ښه دی او د ایلس چیټ جی پی ټي ریکمنډیشن موږ تاسو څه دی، زه به هماغه تاسو ته درښیم. دا ورسره مطابقت خوري. دواړه تقریبا یو پرایس کې راځي. $9 دا لا قیمته هم راځي او هغه لږ ارزانه راځي. خو ګورو چې کوم یو ښه دی. موږ تاسو به دا وګورئ، دلته دی $299 او هغه د یعنې $9 تقریبا $10 دې نه اضافه او $10 هم نه، تقریبا $100 تفاوت دی. یو سل څونه $9 تفاوت دی. دلته ګورو compare څه the two laptop I have open list pro and cons. دا به ولیکو او موږ تاسو ته به د دې پرو هم راوکاږي، کونز به هم راوکاږي، یعنې ګټې او تاوانات دواړه به یې راوکاږي او موږ تاسو کولی شو چې ویې ګورو. نو دلته څه کوو، دلته یې ولیکل پلیز سکرول ټو بوث لیپټاپ. دواړه د لیپټاپو باید موږ تاسو کاپي راواخلو. هیډلاینز دا سرټیکې باید راواخلو. سرټیکې هم چې راواخیستل دلته باید پیسټ کو. دې نه بعد دا هم دې نه پرې شو، دا به هم کاپي کو او دلته به یې راوړو، دا به هم پیسټ کوم. دا به موږ تاسو دواړه دلته هغه کو. دلته به لیکل 2 1 شو پاسانه 2 سرچ به ورکم. اوس به وګورو چې موږ تاسو دا آیا راوکاږي که نه راوکاږي، څه رقم کار کوي. دا دي فیچرز شروع کړل او د ټیبل په شکل کې راویستل. یو خواته یې میک بک راویستو، بل خواته یې وینډوز دغه راویستو. اوس ګورو چې آیا کوم یو زمونږه په پروفیټ دی. ګورئ دلته لیکلي here clear comparison of two laptop options feature Apple MacBook Air 13 inches M4 دی او دلته موږ تاسو سره HP Oma book دلته 14 GB دی او هغه 14 GB RAM دواړه یو شی دی. خو راځئ آخر ته به لاړ شو. په آخر کې به which one is the best one دا به ولیکو. کوم یو بیسټ دی موږ ته هماغه راکوي. هغه بیسټ به موږ تاسو ته راوکاږي او
ټیک مارک سینه ټیک مارک د توي چې کم فیچرز په کم یو کې بیسټ هیر ار ډایرکټ اند سمپلی دا ګوره وینر څوک ګټونکی دی لکه کم فیچر د کم یو خدي ماک بوک ایر ام 4 کولای شي ګورئ ایچ پی کولای شي چې ګورئ په الحال دواړه کمپیریزن کې خخ روان دي دا ټول تاسو یو سټپ وګورئ که زه دا تاسو سره وګورم ویډیو بیخي وګدیږي نه غواړم دا زما اصلي کمپیریزن فقط تاسو ترتیب مې درښودو چې دې کې الیس کې څه مهمه پوینټس دي دلته موږ تاسو سیټینګ ته راځو دا سیټینګ ډیر مهمه ده دا سیټینګ هم تاسو زه درخم چې پرسنلایزیشن تاسو کوم سرچ کوئ کوم ډیټا اپلوډ کوئ خپل هغه به څه کیږي شیر کیږي نه نور زین ته بنځي صرف تاسو کمپیوټر اپریټینګ سیستم د پاسه پاتې کیږي خارج بنوزي بیرون بنوزي تاسو د کمپیوټر د اپریټینګ سیستم نو دا ډیر ښه فنکشنالټي پکې جوړه کړي دا زیات خلک وخی بالخصوص څوک چې خپل فایلز اپلوډ کوي هغه د خطر داخله reference chat history دا تاسو کولای شئ ټاګو آن آف کوي آن وی آف کوي که آن پرې دی آن پرې خوستلای شي څه څوک چې محرم معلومات لري هغه دی باید آف کی دا آف ورته خده reference browser memory دا هم تاسو آن آف کولای شئ که غواړئ آن آف کوي آن آف کولای شئ دلته موږ تاسو څه کو دا به کلوز کم چې کله موږ تاسو کلوز کو دلته به زه کلیک کم او دا ریزی کې به زه ولیکم find the latest video I watched on YouTube ما چې کومه ویډیو اخرنۍ کتلې یوټیوب په چینل په سر هغه ما ته راوښوه دا به شاید اکسس ورته ونه لري خو بیا هم زه کوشش کوم چې وګورم اکسس لري کنه ودیلو ښکاری ویل چې I'm sorry لیکلی دی I don't have access to your personal YouTube watch history so I cannot determine the last video you watched راځي زه اوس بل لیکم find the latest video ما په همدې الیس چې کوم واچ کړی watched هغه ویډیو راوښوه اوس ګورو چې هغه مونږ تاسو ښایي کنه هغه به حتمن ښایي ولې چې هغه خپل د دې براوزر په سر باندې ما سرچ کړی ګورئ ما چې کومه ویډیو سرچ کړې وه دا ده Trump administration says snap will be کوم وخت کې سناپ په باره کې خبرې شوې دا ده هغه دغه نیوز ده دا ما تاسو خلاص کړی دی تاسو کولای شئ چې وګورئ دلته مو ګورئ دلته هم مقا نیوز دلته خلاص ده یو هغې باندې او دلته تاسو کولای شئ چې ټول شی نه ګورئ ما چې کله ویډیو کتل ده او اورېدلې مې ده نو دلته ما تاسو ته مخکې په اگزامپل په ډول وکړو د دې خاطر دلته راځو یو بل فنکشنالټي سیټینګ ته بلاړ شو پرسنلایزیشن کې به اوس هغه سیټینګ د خاطر څوک دا دوړو سیټینګو کې چې کله مونږه آن آف کو دا به مونږ تاسو نور نه خای کومه تاسو نه به پښتنه کو هغه زمونږه شخصي مونږ ته نه خای نور خلکو ته زمونږه معلومات نه خای نو دلته مونږ تاسو راځو دې ټیب کې چې کله مونږ تاسو خلاص کو دې ټیب کې به زه سرچ کوم یو booking.com ویب سټ دی چې فلایټ ټیکټس ورکې بوک کو اوس به زه تاسو ته مهمه فنکشن دروخم چې کوم یو پکې اضافه شوی AI ایجنټ موډ ډیر مهمه ده سوپر امپورټنت نو زه تاسو ته د AI ایجنټ موډ استفاده کوم د خیمه چې څنګه کې دا یو فلایټ هوټل هر څه چې تاسو بوک کوئ د ویب سټ نه تاسو کولای شئ ځان د خاطر بوک کړئ دلته به راشئ او دې ځای کې به موږ تاسو متن څه ولیکو متن به ورته داسې لیکئ پرومپټ چې ورته وایي دې نه اول AI ایجنټ موډ به انتخابوئ چې تاسو ته AI ایجنټ خپل کار وکړي تاسو هیڅ کار نه کوئ صرف پرومپټ ورته لیکئ او تاسو ته به هغه کار مکمل سټپ په سټپ کار کوي دلته موږ تاسو راځو څه لیکو find flight from Texas to چیتا یو واشنگټن ډي سي یعنی واشنگټن سټیټ یا واشنگټن ډي سي هر څه چې تاسو کوم سټیټ د فلایټ کوئ for next week د خاطر compare option and auto fill my travel info auto fill کا ماته ضرورت نشته کدا زه کنټینیو و مخه ته ځي نو موږ تاسو که تھینک یو مخه ته نزي دا AI ایجنټ موډ با مکمل موږ تاسو کار کوي سکرین کې ګورئ تاسو ته تفاوت به سکرین کې تاسو ښکار شي کینسل کومه ځکه کزه دا ما په الحال ټیسټینګ حالت کې ده او زه نه غواړم چې یو دمی کارت مکمل سب چارج نه کیږي ډیره خاطر کنه زه صرف ټیسټینګ کوم ته ډیره خاطر کنه زه تاسو ته درخم دلته به یو بل ټیب خلاص کوم دي کې ګورئ بیا زه اماغه متن ورته سیم متن AI ایجنټ موډ باندې کوم او ګورو چې دې ځل کې اماغه ما کاپی کړو دلته مې
پیسټ کو سیم متن دی هیڅ تفاوت پکې نشته صرف موږ تاسو دې ځل کې ګورو چې آیا دا څنګه کار کوي اي آی ایجنټ موډ اخستلای شي کار کوي کنه کوي دا که تاسو غواړئ چې ایمیل ولګئ ډراپ باکس وکړئ او که تاسو غواړئ ګیټ هب ته کوم ویب سایټ اپلوډ کړئ که تاسو غواړئ کنیکټ ټو نور شینو سره کنیکټ کړئ نور ویب سایټونو اپ اپلیکیشن څه سره چې کنیکټ کوئ کنیکټ کولای شئ نو لاګین کیږي با که لاګین هم کو مکمل هر څه کار کوي دا اوس لاګین نه دی لاګین چې شو د ویب سایټ کې تاسو ته پر روانه هفته کې به ماته فلایټ بوک کړئ خو فلحال زه پرواز نه لرم چې د نظم خو صرف تاسو د خطر ټیسټ کوم لاګین کې به پریدم کنه تاسو لاګ آوټ کې پرې خوستلای شئ لاګ آوټ کې به زه هم پریدم دې ځل کې ځکه چې ما تاسو مخکې ویل چې اکاونټ زما یو دمي چارج نه کی نو دلته موږ کلیک کو چې اوس ګورو دی خواته وګورئ په سکرین کې بدلون نه ای آی ایجنټ موډ تاسو ته کار شروع کو دا کار دی دغه مشخصات دی وګورئ تاسو ته initialize کوي پیج لګیا دی initialize کوي I'm starting by checking the current page setup ګورئ تاسو ته هر څه هغه دی ما نور کینسل کو نه غواړم چې زیات مخته لاړ شي نو تاسو دا سټیپس پلا کولای شئ چې وی ګورئ یو ځلې مطالعه کوئ او کولای شئ چې ټرای وکړئ دلته به زه تاسو ته د دې بل مهمه فنکشنالټي درخم چې ګوګل کې نشته ده analyze the top 5 website for چیز خاطر LMS د کورس نو ویب سایټونه چې دي کوم څه دا زیات استفاده کوم او زیات خلکو ته ویب سایټونه برابروم what layout color and feature they use دا وګورئ موږ تاسو به اوس د ویب سایټونو کمپیریزن به موږ تاسو ته راوکاږي چې کوم ویب سایټونه په کوم رنگونو کې کوم لیاوټ استفاده شوی دی کوم یو مهمه لیاوټس دي هغه به ټول موږ تاسو ته راوخی دا موږ تاسو سره ټول ویب سایټونو لیاوټس دي دا تاسو کولای شئ چې وګورئ هغه هم د LMS ویب سایټونو په اړه کې دلته تاسو کولای شئ چې څنګه د باقی مانده هم وګورئ سورس دي کوم ویب سایټونو د خوانه دي دا کولای شئ چې تاسو وګورئ او بل خصوص زیات وخت دا کورم ما ته خوند راکې ډیزاینونه خخه ډیزاینونه د ویب سایټونو دي او به ز خپل کلاینټس ته برابروم او لیکم دا که څوک غواړي چې زم کې زما په چینل کې هر وخت کې ز دامداسې شینو ذکر ورکوم او ورخم زه مشکل نه لرم زما نه کمیږي نه زما علم نور هم زیاتیږي ور باندې نو دا تاسو کولای شئ چې د دې مختلفه ټیبز وګورئ د مختلفو ټیبو کې مختلفه کارونه کوي تاسو ته نو یو ځلې ایکسپلور کړئ کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ کوم میک او اس لرئ او کنه وینډوز ته انتظار وکړئ وینډوز چې ریلیز کو تاسو کولای شئ چې په هغه کې وکاروئ نو دا موږ تاسو لیکو based on the that give me a prompt for a web code platform to design demo site for me زه ور باندې یو ویب سایټ ډیمو ویب سایټ ما تاسو ویلې دي په نور ویډیو کې زه په کم وخت کې خپل کلاینټ ته پروجیکټ جوړوم 15000 مخلم 10000 مخلم مختلفه ټایپ چارج کوم ولې د دې خاطر چې زه فقط ای آی باندې ای آی ایجنټ باندې مکمل کار کوم اتوماتیک زه زیات کار نه کوم ای آی ایجنټ ماته کار کوي مکمل ای آی ایجنټس با ماته کار کوي دا ځدلی صحیح شو اوس موږ تاسو ګورو چې دا آیا موږ تاسو کار کوي نه کوي موږ تاسو کوډز راکړي دا ګور سټپ په سټپ باندې ټول هر څه سټپ په سټپ خای هر یو سټپ مکمل تاسو ته لکه یو کس چې لکه دینه واضح سټپس هیڅ چیرې تاسو ته څوک نه درخی چې ګوګل کې څومره سرچ وکړي دلته موږ تاسو راځو لیکو کلوز آل ګورې د پاسه ډوپلیکیټ بار نه زل کوم ډوپلیکیټس با ولیم کلوز کې زیات ټیبز خلاص شل دا ز کلوز کوم پاسه ګورې د بار کې ګورې ډوپلیکیټ ټیب با کلوز کی ډوپلیکیټ ټیب مولل چې کلوز شل مخکې دوه یو دنه پاتې شو راځي دا د کوم ویب سایټ چې موږ تاسو بوکینګ د خاطر استفاده کړو دا غینه زه به هم تاسو یو ځل کوم دغه ویب سایټ دلته به یو بل هم خلاص کوم به او تاسو فقط وینئ ته د خاطر صرف ډوپلیکیټ ویب سایټ موږ تاسو کلوز کړئ کاپی او دلته پیسټ او صرف انټر بو د دوه دانی دي او د دواړه به ور باندې کلوز کو چې کلوز کوي یا کني کلوز کوي اوس به موږ تاسو دا وګورو توپیر به وګورو چې آیا کار کوي کنه کوي هغه کلوز کو نور موږ تاسو موږ غواړو چې دا ری ارینج کو دا برابر کو خپل هر څه صحیح برابر وسی
close any distraction tab. دا کوم چې distraction tab دی دا باید منه کلوز کی. دا په ګوګل کروم کې اس لیدل د پاسه نه کلوز کړو. distraction tab هغه د لاندې تاسو ولیکل چې ما هغه کلوز کړو. دا بهترینه فنکشنالټیز دي او بل خصوص د سافټویر انجینر د خاطر څوک چې سافټویر په انډستری کې کار کوي هغه ته دا ډیر اهمیت لري، ډیر مهمه دي. که تاسو سبا د سافټویر په انډستری کې کار کوئ او دا فنکشنالټي تاسو ته درځي، تاسو سره ډیر سہولت کوي، تاسو کار ډیر په تیزی کوي او په کم وخت کې زیات کار کولای شئ. اوس ور باندې زه ارنج کومه ګورم چې ارنج کولای شي کنه اول دویم دریم د سی ویب سټ ماته راشي، کم ویب سټونه چې غواړم یو بل سره راشي. re-record my tabs, move all څه ورلیکو چې دا ټول اپس اپل دغه ماته لپټاپ سرچ اپ فرنٹ دا ټول مخې ته راولي. ګوري دا ټول مخې ته د اپل دغه چې دی دا د اپل د بیسټ بای ویب سټ ټول مخې ته لاړه. تاسو کولای شئ چې خپل ټابز ارنج کړئ او په دغه کې مینولی به ډریګ کوئ او ډراپ کوئ به ډریګ کوئ او ډراپ کوئ به تاسو کوي. نو دې کې ډریګ اند ډراپ نه دی، صرف لیکئ او هغه سي ترتیب سره دته برابرئ. دا د ای آی بهترینه فنکشنز دی په الحال چې ای آی براوزر لانچ شوی دی او ای آی ایجنټس موډ راغلی دی. ورکه سمری کوي، پروډکټ ریسرچ کوي، تاسو خاطره هر فنکشن سټپ په سټپ کوي. دا بهترینه کارونه دي د ای آی په الحال. څومره چې نور راځي زه به تاسو سره یو سټپ ایکسپلور کوم او درخانه به